بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوي ملګرو په دې نننی کلاس کې به زه تاسو ته د مختلفو حیواناتو د کورونو نمونه هم زده کوم په انګلیسي کې یعنی دوی چې په کوم ځای کې اوسېږي هغه به زه تاسو ته په انګلیش کې هم زده کوم سپایډر چې کومه ده دا موږ مکړې ته وایي دې ته په پښتو کې څه وایي هغه تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ د ده چې کم کوري کم ځای کې دا اوسېږي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ویب یعنی دا په هغه جاله کې اوسېږي ټایګر چې کومه ده دا موږ شیر ته وایي دا چې په کم ځای کې اوسېږي دې ته وایي ډین چې کومه ده دا د ځنګلي ځناور چې څومره هم دي دا په دې ډین کې اوسېږي یعنی دا د ځنګلي ځناورو یو ځای دی یا کور دی هنی بی چې کومه ده دا د شاتو مچۍ ته وایي په دې کې ما نه ایډیټینګ کې غلطي شوې اچ رانه هېر شوی خو دې ته موږ په انګلیش کې وایي هنی بی د دې چې کم ځای دی یعنی په کم ځای کې دا اوسېږي نو دا دې ته وایي بی هایو چې کومه ده دا په ګبین کې چې کم هغه ببوزه ورته موږ په پښتو کې وایي نو دا په هغه ځای کې اوسېږي منکي بیزو چې په کم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ وایي ټري یعنی بوټي ریټ چې کومه ده دا موږ منګکوري ته وایي دا چې په کم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ خول وایي یعنی سوړه په پښتو کې ورته موږ سوړه وایي هن چې کومه ده دا چرګي ته وایي دا چې په کم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کوب څه ته وایي کوب چې کومه ده دا موږ پنجرې ته وایي او پنجرې ته په انګلیش کې کیچ هم ویلی شي کو چې کومه ده دا غوا ته وایي نو دا چې په کم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو شیډ هارس چې کومه ده دا موږ اس ته وایي او دا چې په کم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سټیبل ډک چې کومه ده دا موږ بتې ته وایي او دا چې په کم ځای کې اوسېږي هغه ځای ته به موږ څه وایي پانډ یعنی پانډ چې کومه ده دا د اوبو یو تالاب ته وایي ډاګ چې کومه ده سپي ته وایي او دا چې په کم ځای کې اوسېږي دې ته وایي کینل چې کومه ده دا د سپو د اوسېدو یو ځای یعنی د سپو چې کوم کور هغې ته په انګلیش کې موږ ویلی شو کینل اینټ چې کومه ده دا موږ میږي ته وایي او د میږو چې د اوسېدو کوم ځای هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اینټ هیل یعنی د میږانو چې کومه سوړی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اینټ هیل یعنی دا د میږانو کوري برډ چې کومه ده دا موږ مرغۍ ته وایي او دا چې په کوم ځای کې اوسېږي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو نیسټ یعنی په پښتو کې دې ته موږ وایي جاله ملګرو نننی کلاس مې ستاسو دپاره ځکه راوړی چې زما کوشش دا دی چې زه تاسو ته په انګلیسۍ کې هر څیز زده کړم یعنی په انګلیسۍ کې چې څه هم ضروري دی هغه ټول به انشاءالله زه تاسو ته زده کوم ملګرو اوس ماله اجازت راکړئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو کې دواګانو کې هم یاد ساتئ او چینل سبسکرایب هم مه هېروئ